پاغی سخت ورځ باندې به فرشتہ اعلان کوي سترګې پټې کوي نظرونه ښکته کوي 70,000 خادمان ورسره دي او دا بیبي فاطمه ده اوس نظرونه اوچت کوي موږ ته ولې داسې وویل شو چې نظرونه ښکته کوي او اوس اوچت کوي وایي بیبي فاطمه په پولیسرات باندې تېرېدله رب العالمین په ورځ د حشر هم د هغې د حیا خیال ساتلی دی ستا تصویر به د صابون په پیکټ خرڅېږي ستا حسن به په ساین بورډ باندې لګېدلی ستا تصویر به هلته خرڅېږي کنه ته به د حیا یو تصویر پیش کې د پرتوک په کپړه یې دویمه کپړه ته وکړې وه چا ورته وویل وایي دا ولې وایي چې زما د پرتوک په کپړه د غیر نارینه نظرونه لګي هغې میاشتې ته نه کتل میاشتې ته یې نه کتل نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي بچیه میاشتې ته وګوره دعا وکړه که نه وایي بابا جانه زه میاشتې ته نه ګورم ولې نه ګورې وایي دې ته به یو غیر نارینه کتلي او د هغه په نظر به زما نظر ولګي تاسو ته پته ده نبي علیه السلام به روان وو که نه بیبي فاطمې به د هغې په قدم په چاپي باندې د پاسه خپه کېښودله او شاته یې پسې خاوند علي رضی الله تعالی عنه روانو چې هغې به خپه اوچته کړه بیا به بیرستو نه هغه خپه کېښودله بیبي فاطمې دا نه غوښتله چې زما د قدم په چاپي باندې د غیر نارینه نظر ولګي ته چې مونځ کې سړي په شانتې مونځ به نه کې ته به غوږونو له لاس نه وړې معمولي دا چل به کې حیا سړي غوندې رکوع به نه کې حیا د سړي غوندې سجده والمرأة تلزق بطنها د هغه غوندې سجده به نه کې حیا د هغه غوندې به په قاعده باندې ته نه کښېنې ښه ولې حیا ستا رب ستا سر په کفن کې په قبر کې هم سرتور نه مني ستا د کفن کپړې سیوا دي ولې حیا د الله نبي د حیا بیان کوي لګیا دی تپوس یې وکړه وایي جنتي ښځه چاته وایي حضرت علي نه یې پوښتنه وکړه حضرت علي رضی الله تعالی عنه منډې کړې وایي تپوس کوم راځم او چې منډې کړې که نه بیبي فاطمې نه یې پوښتنه وکړه وایي د الله نبي تپوس کوي چې جنتي ښځه چاته وایي څوک کېدی شي بیبي فاطمه ورته وایي علي جنتي ښځه هغې ته وایي که نه جو غیر محرم کو نه دیکھے چې غیر محرم ته نه ګوري ښه پردي سړي ته نه ګوري علي دروازې پورې رسېدلی ورته یې اواز وکړو ویل صبر وکړه صبر وکړه صرف دا نه چې غیر نارینه ته به نه ګوري غیر نارینه له به لیدلو موقع هم نه ورکوي جو غیر محرم کو دیکھنے کا موقع بھی نہ دے چې ځان دې داسې جوړ کړی دی او ځان نه دې شوروم جوړ کړی دی او بازار ته ووتلې زما په خیال تا ته به خلک ګوري او خلک به ستا په وجه باندې په بدنظرۍ کې اخته شي د سترګو په ګناه کې به اخته شي سوال درته کومه دا روزمره چې کوم بازارونه په نظر راسي کومه بې حیایي په نظر راځي که نه زما په خیال د دې بې حیایي په وجه باندې منگ نہ زمنگ اللہ ناراض دے